درد من زړونه ټکورېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره درد من زړونه ټکورېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره بعضې داسې بې پروا وي نه شرم نه حیا وي بعضې داسې بې پروا وي نه شرم نه حیا وي نه شرم نه حیا وي چې سړی وي نو مړ کېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره درد من زړونه ټکورېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره د دې ژبې داسې زخم دی چې خپل ترېنه پردي شي د دې ژبې داسې زخم دی چې خپل ترېنه پردي شي چې خپل ترېنه پردي شي پردي خلک هم خپلېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره درد من زړونه ټکورېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره چې وینا کې دې خلاص وي دشمنیانې پې ختمېږي چې وینا کې دې خلاص وي دشمنیانې پې ختمېږي دشمنیانې پې ختمېږي روح قامونه هم رانېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره درد من زړونه ټکورېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره د مخلص داسې زړګی دی چې په ټوکو نه پوهېږي د مخلص داسې زړګی دی چې په ټوکو نه پوهېږي هره ورځ مرورېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره درد من زړونه ټکورېږي په یوه نیمه خبره هم د زړه کعبه نړېږي په یوه نیمه خبره د دې کلام فرمایش کړی دی جناب قاری فضل الله صاحب ډډم مداخل او لیکونکو جناب فقیر رحمان مخلص ظریف مداخل او आवाज دے جناب مولانا سید ملک عثمانی